د امریکا او د ایران پر اوربند سلا کېدل د ټرمپ د سختو بریدونو خبرداري بیا هم یوازې خبرداري پاتې شول. This is a critical period. د امریکا د ولسمشر له لوري له تیرو نږدې 40 ورځو راهیسې د هرمز تنګي د خلاصون په اړه ایران ته وخت پر وخت خبرداري ورکړل شوله، خو تهران یې له ټولو خبرداریو سره بې پروا چلند وکړ او بابیز یې وګڼله. په سختو بریدونو د هیوادونو ګواښلو خبرداریو د وینا او عمل ترمنځ د څرګندو توپیرونو له امله په نړیواله کچه د ټرمپ حیثیت ته زیان رسېدلی او ډیری د نړۍ سیاستوالو مشران یو بېدریځه مشر بولي. د څرګندو مواردو له مخې ټرمپ ایران ته د هرمز تنګي د پرانیستلو لپاره مشخص 15 او بې له وخت ټاکلو 2 خبرداري ورکړله او بیا بغیر له کومې څرګندې لویې پیښې پای ته رسېدلې دي. د مارچ په 21 ټرمپ په خپله ټولنیزه رسنۍ تروډ سوشل ولیکل که ایران هرمز تنګی په بشپړ ډول او بې ګواښه په 48 ساعتونو کې خلاص نه کړي، امریکا به د ایران برېښنا کوټونه وولي. یاد ضرب الاجل د مارچ په 23 پای ته رسېده، خو د مارچ په 23 تر ختمېدو 12 ساعته مخکې وویل چې ایران سره خبرې ښې او ګټورې دي، حملې ځنډوي هغه څه چې ایران رد کړله. د ډونالډ ټرمپ دغه راز زیاته کړه د اوس لپاره د ایران پر برېښنایي او انرژۍ زیربناو هر ډول بریدونه د 15 ورځو لپاره ځنډولي دي. د ټرمپ دا مهلت 28 د مارچ پورې غځېده چې 2 ورځې مخکې په 26 د مارچ 10 ورځې نور د اپریل تر 4 ایران ته ټاکل شوی ضرب الاجل تمدید کړ او بیا هم له خپلو خبرداریو په شا شو. دغه راز د مارچ په 13 بې له مشخصې نیټې په خپله ټولنیزه رسنۍ تروډ سوشل باندې ایران ته په خبرداري کې ولیکل که هرمز تنګی سمدستي د کاروبار لپاره خلاص نشي، د ایران برېښنا کوټونه، د تیلو څاګانې او خارک ټاپو به له منځه یوسي، خو بیا یې هم په ایران له سختو بریدونو ډډه وکړه. ډونالډ ټرمپ د اپریل په 15 بیا هم ایران ته 48 ساعته وخت ورکړ چې هرمز تنګی خلاص کړي او ویې ویل سه شنبه به د برېښنا کوټونو او پلونو ورځ وي، دا لعنتي تنګی خلاص کړئ که نه په دوزخ کې به ژوند کوئ. او وروسته یې دا هم ولیکل سه شنبه د ماښامه 8 بجې د ختیځ وخت له مخې، یعنی پخوانی مهلت یې له دوشنبې سه شنبې ته د اپریل 9 د ماښامه 2 بجو ته اوږد کړی و. د سه شنبې په ورځ ایران ته بیا په یو خبرداري کې ولیکل چې نن به یو بشپړ تمدن د تل لپاره له منځه لاړ شي. د اپریل د 9 تر خبرداري 8 بجو پوره کېدو مخکې او د ټرمپ له لوري له سختو بریدونو پرته دواړه لوري په یو دوه اړخیز اوربند سلا شول. ډونالډ ټرمپ څو ځلې ایران ته د لا نورو سختو بریدونو خبرداري ورکړل، خو هر ځلې په وړاندې له کوم جدي برید وروسته خبرداري پای ته رسېدلې دي. د شنونکو په خبره ټرمپ په ایران د فشار لپاره له خپل ټول نظامی قوت څخه استفاده وکړه، خو د څرګندو پایلو په ترلاسه کولو کې له ناکامېدو سره له خبرداریو پرته نور څه په لاس کې نه لرله. دوی تر ټولو قوي بمونه وغورځول، دوی تر ټولو قوي الوتکې استعمال کړې، دوی تر ټولو قوي توغندي استعمال کړل، دوی تر ټولو قوي ګزارونه وکړل. نو تر دې پورته به د ټرمپ اصطلاح باندې د جهنم مور څه وي چې دی به استفاده کوي. نو زه په دې کې داسې یو څه ګورم چې ممکن امریکا که یو برید هم ترسره کوي تر دې به لا ډېر ځواکمن نه وي، یوازې یو ځواک پاتې ده چې هغه د اټومي وسلو استعمال ده چې هغه امریکا په ایران باندې نه ترسره کړی. زما په نظر باندې نور ټول ځواک کارول شوی ده. یادونه ده چې امریکا او ایران تېره شپه د 2 اونیو لپاره په یو اوربند سلا شول او دواړه لوري په بشپړ ډول د جګړې د درولو لپاره مذاکراتو ته چمتووالی نیسي.